محترم امام غزالی رحمه الله د بني اسرائیل د یو بت پرست واقعا لیکلی ده. یو کس چې هغه د الله جل شانه نافرمانی نه کولی، شل کال هغه د الله جل شانه عبادت وکړو، بیا د هغې نه وروسته هغه شل کاله د الله جل شانه نافرماني وکړله. یو ورځ چې کوم دی په شیشه باندې نظر پرېوتو، هغه شیشې ته ودرېدو او خپله ږیره چې کوم دی ولیدله، نو خپله ږیره سپینه شوې وه. نو هغه ویل ای الله ما خو ډېر زیاتې نافرمانۍ لیکلي دي او د ځان سره ډېر افسوس وکړو چې زما ږیره سپینه شوې ده او تر اوسه پورې چې کوم دی زه د الله جل شانه نافرماني کوم. نو الله جل شانه ته سوال وکړو، ای الله زه چې کوم دی ډېر زیات بوډا شوی یم، ږیره مې سپینه شوې ده، ما خو ستا ډېرې نافرمانۍ نه وکړلې، زما بخښنه به اوس وشي او که نه زه ستا نه چې کوم دی د خپلو ګناهونو بخښنه غواړم. نو غیبانه ورته یو اواز راغی او ورته ویل چې ای بنده، شل کاله تا زما چې کوم دی عبادت وکړو نو ته زما محبوب وي، او شل کاله چې کوم دی تا زما نافرماني وکړله، ته ما د ځان نه جدا کړلې، او دغه شان تا ته بیا ما مهلت درکړو، وخت مې درته درکړو، اوس چې ته راځې ما ته توبه وباسې، زه به ستا توبه قبوله کړم. نو عزتمند ورونو، الله جل شانه د انسان توبه معاف کوي. که انسان هر څومره ګناهګار وي او هر څومره انسان د الله جل شانه نافرمانۍ نه کړې وي، د الله جل شانه نه بغاوت کړی وي، لیکن بیا هم دا انسان چې راشي د خپلو ګناهونو معافي وغواړي، الله جل شانه ته سوال وکړي، نو الله جل شانه د هغه دعا قبلوي. محترم، د ګناه نه پس چې کوم دی په هغې باندې استغفار ویل، په هغې ګناه باندې پښیمانه کېدل او د آینده لپاره عزم کلکه اراده کول چې زه به دا ګناه بیا واپس نه کوم. ځکه توبه ویلی کېږي دې ته رجوع الله، چې الله جل شانه ته یو انسان رجوع وکړي او په خپلو تېر شوو ګناهونو باندې انسان پښیمانه شي او د آینده لپاره عزم او دا کلکه اراده وکړي چې زه به چې کوم دی بیا ګناهونه نه کوم، د الله جل شانه نافرمانیان به بیا نه کوم.